هر ورځ د جهنم نه 3 ځلې یا 7 ځلې فنا غوښتل. ډېر مسلمانانو ته به دا پته نه وي. ورځ به تېره شي، شپه به تېره شي، ده به داسې نه وي الله ته نه ویلي یا الله ما د جهنم نه وساتي، ما د جهنم نه وساتي، ما د جهنم نه وساتي. دا به نه ویلي. داسې به نه ویلي چې یا الله ما ته جنت راکړي، ما ته جنت راکړي او ما ته جنت راکړي. دا به نه ویلي. دا څومره غفلت دی. دغه جنت دی. دنیا کې موږ د معمولي د 100 روپو مزدورۍ دپاره څونه کوشش کوو، د ورځې دیاړۍ پسې کوشش کوو، له لاندې پسې، او داسې عظیم جنت دی، د هغې دپاره د الله نه سوال نه کوو. یو حدیث کې راغلی دی چا چې 3 ځلې دا ویله چې اللهم اجرني من النار، یا الله ما ته د اور نه فنا راکړي، د اور نه فنا راکړي، د اور نه فنا راکړي. نو دا اور وایي چې یا الله پاکه ته فنا وله ورکړي، ما نه بچ کړي. دا څومره غټه خبره ده. او 3 ځلې جنت سوالم باید سړی وکړي. دا باید چې په ورځ کې هر ټیم کې چې تا دا وویله. خو یو حدیث کې ورسره دا قید راغلی دی چې د ماښام مونځ نه بعد یې سړی ووایي، مخکې دې نه چا سره خبرې وکړي. ماښام مونځ نه بعد اذکار دې وویله، عام سړي سره خبرې نه کړي، د هغې نه مخکې 7 ځلې چا وویله اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار. اسانه ده که 7 ځلې پوره کا. او د سهار مونځ نه بعد هم داسې وویوه، دا 7 ځلې پوره کا. فایده دا شوه که په دې ورځ باندې ته مړ شوي، په دې ورځ باندې ته مړ شوي، نو دا اور چې کوم دی الله ته به وایي چې الله پاکه دې بنده د ما نه فنا غوښتې وه او د ما نه ورته فنا ورکړه، د ما نه یې وساته. دې حدیث چې دا کم د 7 ځلو په باره کې دی، ماښام او د سهار، دې کې کلام هم شته دی. بعضو علماو ضعیف کړی دی، بعضو علماو صحیح کړی هم دی. نو علما وایي فضایلو کې داسې احادیث چې څوک یې صحیح هم کړي او څوک یې ضعیف هم کړي دومره مشکل نه وي. ځکه که صحیح هم خو ډېره غټه فایده دې وکړه، که صحیح هم نه و نو عامه دعا ده، ضرر نه کوي، ځکه د الله نه د اور نه فنا غوښتل دي. نو خلاصه دا شوه چې د ماښام مونځ نه بعد سړی دا ووایي 7 ځلې، او د سهار مونځ نه بعد دا 7 ځلې دا وظیفه کوي. که په دې ورځ باندې انسان د سړی ته وفات راشي، نو جهنم به وایي چې الله پاک دې انسان د ما نه فنا غوښتې وه، د ما نه وساته. نو دا څومره عظیمه فایده شوه چې اور ووایي الله پاکه د ما نه وساته، او دې باندې 100 سکنډه لګېږي او یو مسلمان به هم دا وظیفه کوي نه.